رڼورای پر اعلان د اجرا ریاست ټینګار عبدالله وایي تمه لري چې د ټاکنو پایلې د قانون او طرز العملونو له مخې اعلان شي. تعیین سرنوشت خود به اساس حق رأی پاک خود با هم در نجات کشور از آتش جنگ و ساختن کشور و رشد و تعالی فرهنگی کشور سهم بگیرند. د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون رهبری ترمنځ اختلافات فیفا وایي اختلافات د شکایتونو کمیسیون وروستۍ پریکړې پر سر دي. متعجب میکنم که چرا تا بال فیصله نفرستاده شده. روز چهارشنبه رسما از طریق مطبوعات تمام فیصله های ما ابلاغ شد و از طریق وبسایت هم ابلاغ شد. او د امریکا متحده ایالاتونو د بندیزونو پر وړاندې د ایران تازه غبرګون علي خامنه‌ای وایي ایران باید غښتلی شي څو د دښمن ګواښونه ختم کړي. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1498 هجري لمریز کال د سلواغې 19 او د 2020 میلادي کال د فبرورۍ 8 نیټه ده. دا هم پوره خبرونه بیان سید ادریس سادات. د حکومت اجرایي رئیس وایي تمه لري چې د ټاکنو پایلې رڼې او د قانون مطابق اعلان شي. عبدالله وایي د سولې او امنیت د نشتوالي له پلوه د افغانستان اوسنی وضعیت تر ټولو سخت دی او هیله لري چې د قانون او طرز العملونو مطابق د پایلو له اعلان سره افغانستان یوې نوې مرحلې ته ورسیږي. عبدالله چې په اجرایي ریاست کې د امیر علي شیر نوایی د زوکړې 590 کلیزه په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کوله وویل نور باید دا فضا ختمه شي چې د خلکو افتخاراتو ته په سپکه وکتل شي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ثبات او همکارۍ ټیم مشر عبدالله چې په اجرایي ریاست کې د امیر علي شیر نوایی د زوکړې 590 کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کوله هیله وښوده چې د ټاکنو پایلې د قانون او طرز العملونو مطابق اعلان شي. عبدالله وایي چې د افغانستان خلک تمه لري څو یو نوی فصل پیل او د ټاکنو پایلې شفافې او د قانون مطابق وي. انشاءالله هم که نتایج انتخابات در مطابقت با قانون و طرز العمل ها، نتایج شفاف انتخابات باعث گذر از این مرحله و رسیدن به یک مرحله دیگه که مردم واقعا در تعیین سرنوشت خود به اساس حق رأی پاک خود با هم در نجات کشور از آتش جنگ و ساختن کشور و رشد و تعالی فرهنگی کشور سهم بگیرند. عبدالله وایي چې د افغانستان اوسني شرایط چې امنیت خراب شوی او سوله نشته تر ټولو سخت شرایط دي. نوموړی وایي افغانان په ځانګړې توګه نوی نسل نور غواړي د سیمې له وضعیت سره ځانونه برابر او له اوسنۍ مرحلې ووځي. شرایط موجود در کشور ما شرایط دشوار است. شرایط امنیتی، نبود صلح در کشور و همه اینها. اما نسل جوان ما خصوصا وقتی اونا ببینن که در این منطقه چی میگذشتن و در چی حالت و در چی فضای به همت بزرگمردانی که امروز از اونا یادآوری و یاددهانی میشه قرار گرفته بوده، این منطقه قرار داشته، این باعث از این میشه که اونها حرکت کنن، با آینده امیدوارتر باشن. عبدالله د غونډې ته د وینا پر مهال د ولسمشر غني د تیرې اونۍ هغو څرګندونو ته چې امیر تیمور ته تیمورلنګ خطاب کړی وایي نور باید هغه فضا ختمه شي چې ځینې کسان د افغانستان تاریخي افتخاراتو ته سپکاوی کوي. باید یک فضایی نباشه که هر کسی که هر چیزی که در دلش گشت و بگویه و افتخارات مردم و تاریخ مردم از زبان خود ترجمه کنه برشان و به خوردشان بده. از این مسائل انشالله که به خیر تیر شویم. چرا اگر فکر آدم پریشان باشه هر چیز به زبان میاد دیگه. باید تو
د حکومت اجرایي رئیس لاسمهال د ولسمشرۍ ټاکنو د شفافو رایو په اعلان ټینګار کوي چې ویل کېږي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر پریکړې وروسته اوس د دې کمیسیون رهبرۍ کې د تصمیم په تړاو اختلافونه راپورته شوي دي. واشنګټن وایي د نوي حکومت تر جوړېدو د افغان حکومت مشران یو بل سره همکاري وکړي. د مرکزي او سویلي اسیا په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې ولسمشر غني او عبدالله باید د پایلو تر اعلان او د نوي حکومت تر جوړېدو له یو بل سره اړینه همکاري وکړي. ویلز وایي افغانان د تیرو ولسمشریزو ټاکنو وروستیو پایلو ته په تمه دي او دغه راز هیله لري چې د ملي یووالي حکومت مشران د هیواد امنیت، ثبات او اقتصاد ته پاملرنه وکړي. د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون په رهبرۍ کې د وروستۍ پریکړې په تړاو اختلافات پیدا شوي دي. د ټاکنو څارونکي بنسټونه وایي دغه اختلافات د کمیسیون غړو ترمنځ د ولسمشرۍ ټاکنو د ثبت شویو شکایتونو په اړه د پریکړې تر اعلان وروسته راپورته شوي. بلخو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د شکایتونو کمیسیون پریکړه دوی ته نه ده رسېدلې. خو د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون یو غړی وایي دا چې د دوی پریکړه د ټاکنو کمیسیون ته نه ده رسېدلې د حیرانتیا خبره ده. انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له شاوخوا 3 میاشتني کار وروسته د ولسمشرۍ ټاکنو په باب د ثبت شویو شکایتونو په تړاو د ځینو مرکزونو د رایو بیا شمیرنې او تفتیش پریکړه وکړه چې د شکایتونو کمیسیون رهبرۍ غړو ترمنځ اختلافات راپورته کړي دي. ځینې څارونکي بنسټونه ادعا کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غړو ترمنځ د اعلان شوي پریکړې پر سر جدي اختلافات راپورته شوي دي. روزی که اینها بحث امروی مطبوعات شریک میسازند، نتیجه فیصله خود امروی مردم شریک میسازند، فردایش اینها در بین خود اختلافات دوباره سر فیصله اتخاذ کردن پیدا میکنن و در عین حال یک دیگه خود متهم به این و آن میکنن. دیگه در اینجا بحثی است اگر شما اشتباه کردین هم باید بالاخره مسئولیت به دوش بگیرن و اگر کدام جای فرمایش سیاسی گرفتین هم باید قبول بکنن که شما به حساب بی‌طرف نیست. که څه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 2 ورځې وړاندې د ولسمشرۍ ټاکنو په باب د ثبت شویو شکایتونو په مورد کې خپله پریکړه اعلان کړې وه چې باید د ټاکنو کمیسیون ته یې رسما لیږلې وای، هغه څه چې تر دې دمه عملي شوې نه ده او د ټاکنو کمیسیون ورته په تمه دی. تقریبا 4مه ورځ ده له هغې نه تېرېږي چې تر اوسه پورې موږ ته دا پرېکړې نه دي رسېدلې. موږ د هغې نه جدي غوښتنه کوو چې دغه پرېکړې موږ ته راولېږي او موږ د تطبیق دپاره کاملا پوره آمادګي لرو. په ورته مهال د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو تنغړی قطب الدین رویدار وایي چې د ټاکنو کمیسیون ته د اعلان شوي پرېکړې نه لیږل د حیرانتیا وړ ده. ما تعجب میکنم که چرا تا حال فیصله نفرستاده شده. روز چهارشنبه رسما از طریق مطبوعات تمام فیصله های ما ابلاغ شد و از طریق وبسایت هم ابلاغ شد. باید وقت به کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر تطبیق فرستاده میشد. ما از کمیسیون، از رهبری کمیسیون و از دارالانشا خواهش میکنم هرچه عاجلتر تمام فیصله ها را بفرستند تا تطبیقاتش آغاز شود. د ولسمشرۍ ټاکنو په باب د ثبت شویو شکایتونو ارزونې بهیر وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رهبرۍ ترمنځ تازه اختلافات په داسې حال کې راپورته کیږي چې ځینې ټاکنیز ټیمونه د کمیسیون پریکړه سیاسي بولي. بلخو د امریکا متحده ایالاتونو بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي په افغانستان کې د نشه یي توکو قاچاق د بې ثباتۍ له امله او د ښې حکومتولۍ پر وړاندې خنډ دی. الیس ویلز پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د نشه یي توکو په قاچاق کې د پولیسو ښکیلتیا ناهیلې کوونکې ده او دا وضعیت په افغانستان کې د اقتصادي ټیکاو مخه نیسي. ویلز وایي د قانون د پلي کېدو لپاره باید په فساد کې د ښکېلو لوړپوړو چارواکو پر ضد جدي اقدام وشي. په کابل ښار کې د مخدره موادو په قاچاق او توزیع کې د لوړپوړو امنیتي چارواکو ښکیلتیا غبرګونونه پارولي دي. تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت مسؤلانو وویل چې په کابل ښار کې د نشه یي توکو د قاچاق او د دې موادو د توزیع په تور د کابل امنیه قمندانۍ څو مهم مسؤلان نیولي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیاله د موضوع ته په اشارې سره وایي د مخدره موادو په قاچاق کې د لوړپوړو امنیتي مسؤلانو ښکیلتیا ناهیلې کوونکې ده. الیس ویلز وایي د مخدره موادو قاچاق او تجارت په افغانستان کې بې ثباتي زیاتوي، د ښې حکومتولۍ چارې له خنډ سره مخ کوي او د اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. نوموړی وایي د قانون د پلي کېدو په هدف باید په فساد کې د ښکېلو لوړپوړو چارواکو پر ضد جدي اقدام وشي.
دا ناهیلي کوونکې ده چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې 6 پولیس چارواکي خپله په قاچاق کې دخیل وي. د مخدره موادو قاچاق او تجارت بې ثباتۍ زیاتوي او په افغانستان کې د ښې حکومتولۍ او اقتصادي ودې مخه نیسي. د قانون پلي کوونکي ادارې باید د مفسدو چارواکو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په ورته مهال د چارو شنونکي په کورنیو چارو وزارت او نورو ادارو کې د فساد په تړاو اندېښنه ښیي او وایي چې په دولتي ادارو او نورو برخو کې د فساد زیاتوالی د دې لامل شوی چې افغانستان هر کال د مفسدو هیوادونو په کتار کې راشي. متاسفانه هر کسی که وزیر میشه اولین کوشش عزیز که خیش قوم خدا بیاره، اولین کوشش همیست باز هواخواهای خدا بیاره، باز ازر اداره که می از امو اداره رکت خود میاره، امی خودش فساد است. با خاطر ازی که کار به اهلش سپرده نشد، بازخواست از کسی نشد، به این تبدیلی و تغییری ساتنمن بیچاره و یا چند تا دیگه به این نه اسلامش نه تابال اصلاح شد. د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلس دغه څرګندونې داسې مهال دي چې تېره اونۍ کورنیو چارو وزارت سرپرست امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې تر 2 میاشتو پورې دې په کابل کې د مخدره موادو د توزیع شبکې له منځه یوسي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا شوي جنایتونه ورو ورو رابرسېره کیږي. اوس په خپله ځینې امریکایي پوځیان هم په افغانستان کې د خپلو ځواکونو کړنې له جرمني نازیانو بدترې ګڼي. د براندون براینډ په نوم د امریکا متحده ایالاتونو د هوایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو یو عامل په تافزه افشاګریو کې وایي دوی ته ویل شوي ول چې دنده یې د خلکو وژل او د ویجاړیو رامنځته کول دي. هغه زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونو له هوایي ځواکونو سره د کار په 6 کلنه موده کې شخصا 14 کسان وژلي او ملګري په دې موده کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې 1450 اهداف په نښه کړي دي. بریانټ تر دغه وژنو وروسته د روحي فشار او ژور خفګان له کبله د امریکا متحده ایالاتونو له پوځ څخه وتلی دی. د امریکایي ځواکونو لخوا د افغانستان په تیره 19 کلنه خونړۍ جګړه کې ترسره شوي جنګي جنایتونه پټ نه پاتې کیږي. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کړنې داسې دي چې د دوی خپل سرتیري په ژور خفګان اخته کړي او اوس په خپله پر خپلو جنایتونو اقرار کوي. براونډن بریانټ له 2006 څخه تر 11 زیږدیز کال پورې د امریکا د هوایي ځواک غړی پاتې شوی او په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کول. هغه د بې پیلوټ الوتکو په برید کې د یو افغان ماشوم تر وژلو وروسته خپله پوځي دنده پرېښې او اوس وایي چې د امریکایي ځواکونو کړنې تر نازیانو هم بدترې دي. پر یوې ودانۍ چې زموږ هدف پکې و د توغندي د ویشتلو شیبه کې مې ولیدل چې له دروازې ماشوم راووت. د ویډیو له بیا کتو وروسته مې مشرانو ته د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. راته وویل شول چې سپی و، پروا یې مه ساته. بریانټ وایي د بې پیلوټ الوتکو په وسیله په خپل لومړني برید کې 2 کسان په نښه کړل او وروسته یې د کمپیوټر په پرده کتل چې یو قرباني څنګه د پښې د پرې کېدو او د وینې د ضایع کېدو له کبله په کراره ساه ورکوي. چې څنګه ګردونه هاخوا شول د توغندي د لګېدو ځای کې 2 سړي پراته وو. یو هاخوا پروت وو چې پښه یې له زنګانه پورته پرې وه، پښه یې نیولې وه، وینې ترې روانې وې او په آرامه مړ شو. ما یې سیل کاوه. د کمپیوټر د پردې هغه تصویر مې تر اوسه په سر کې دی او اوس مې هم ځوروي. چې ماشه مې کش کوله پوه شوم چې سم کار نه دی. توغندی چې ولګېد روحاً مې حس کړه چې قاتل شوم. هغه زیاتوي چې د امریکا له هوایي ځواکونو سره د کار په 6 کلنه موده کې 14 کسان وژلي، خو ملګرو یې په دې موده کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې 1650 اهداف په نښه کړي دي. بریانټ وایي دوی ته ویل کېدل چې دنده یې د خلکو وژل او د ویجاړیو رامنځته کول دي. هغه اوس د امریکایي ځواکونو کړنې د جګړې له اصولو او اخلاقو سره په ټکر کې بولي. دغه پخواني امریکایي سرتیري د خلکو له وژنو سره د مخالفت له کبله پوځي محاکمه شوی او د مشرانو د اوامرو د نه منلو له کبله یې بند هم تیر کړی دی. د وحید مجده د ترور له پیښې د 2 میاشتو په تېرېدو حکومت لا هم د یادې پیښې عاملین نه دي پیدا کړي. د فارن پالیسي نشریې لخوا په افغانستان کې د حکومت د سیاسي مخالفینو د هدفي وژنو او د ملي امنیت
سفیریا وقتې لخوا د وروستیو عملیاتو په تړاو تر پوښتنو او اندېښنو وروسته د وحید مژده کورنۍ وایي د 2 میاشتو په تېرېدو سره د مژده د ترور عاملین تر اوسه هم نه دي نیول شوي. په ورته مهال د افغانستان د ژورنالستانو ملي اتحادیه وایي په دې وروستیو کې د بیان ازادۍ د محدودولو هڅو ترڅنګ د حکومت د مخالفو سیاسي څیرو د ترور څو پیښې وشوې خو تر اوسه یوه هم په جدي توګه نه ده څېړل شوې. په افغانستان کې د حکومت سیاسي مخالفانو هدفي وژنو او د ملي امنیت ځانګړو قطعاتو له لوري د ملکي مرګ ژوبلې په تړاو د فارن پالیسي تر خبر وروسته پر حکومت نیوکې دي چې د دغه ډول پیښو پر وړاندې بې تفاوته دی. شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په کابل ښار کې لیکوال او ژورنالیست وحید مژده چې د حکومت له سیاسي منتقدینو څخه و د نامعلومو وسلوالو له خوا ترور شو چې عاملین یې لا هم نه دي نیول شوي. د وحید مژده د کورنۍ غړي وایي چې د مژده له ترور څخه شاوخوا 2 میاشتې تېرېږي خو حکومت لا هم د نوموړې قضیې ته رسیدګي نه ده کړې او نه هم عاملین پیدا او نیول شوي دي. وحید مژده خبرنگار، تحلیلگر و شاعر نویسنده. باید بگوییم که تا حال انکشافات آنچنانی صورت نگرفته و از همه چیز مهمتری که دولت اونطوری که دل ما میخواه بر ما اطلاعات نمیده و اگر انکشافاتی هم صورت گرفته باشه اونا خودشان در جریان نمیگذاره. په ورته مهال د وحید مژده تر ترور وروسته د افغان سیاستوالو او ځینو هغو کسانو چې د سولې په تړاو یې څرګندونې کولې د ترور پیښې ډېرې شوي چې له هغې جملې حسن حقیار ټپي شو او ځینې کسان د هیواد پرېښودو ته مجبور شول. پر حکومت نیوکې دي چې په دې دوره کې د بیان ازادي خلاف اقدامات کیږي او حتی د ځینو کسانو پر وژل کېدو تمامیږي خو پر وړاندې ټوله حکومتي دستګاه خاموشه ده. د افغانستان د ژورنالستانو اتحادیې ملي ټولنه وایي چې حکومتي دستګاه په یو او بل نوم د بیان ازادۍ د محدودولو هڅې کوي او د دغو قضیو پر وړاندې د حکومت بې تفاوتي څرګندوي چې په خپله حکومت په غیر مستقیم ډول په دغسې قضیو کې ښکیل دی. وقتی یک حادثه اتفاق میفته، وقتی یک اتهام وارد میشه، وقتی یک مشکل به وجود میاد و طرف حکومت است که باید پاسخ بده و جواب بگویه، حالا هر کدام از نهادهای حکومتی یا دولتی که هستند وقتی حاضر به ارائه اطلاعات نمیشن معنایش است که به نحوی خودشان هم شریک از این قضایا هستند. د لیکوال او ژورنالیست وحید مژده کورنۍ داسې مهال له حکومت څخه د نوموړي د عاملینو د نیولو غوښتنه کوي چې د فارن پالیسۍ نشرې په افغانستان کې د 01 قطعې وروستیو عملیاتو او په کابل ښار کې د حکومت د سیاسي مخالفینو د ترور وروستیو پیښو ته په اشارې ویلي چې دغه راز پیښې افغانانو ته د پخواني شوروي اتحاد له ملاتړه د برخمنې ادارې یا خات کړنې وریادوي. د خیبر پښتونخوا د دیر اسماعیل خان محکمه نه ده توانېدله چې پر منظور پښتین لګېدلي تورونه ثابت کړي. په یاده محکمه کې د پښتین وکیل قاضي شاکر الله ویلي د پښتین پر ضد د ثبت شویو قضیو په اړه محکمه په سپیناوي ورکولو کې پاتې راغلې ده او پر هغه لګول شوي تورونه بې بنسټه ثابت شوي دي. هغه زیاته کړې د پښتین پر ضد د ثبت شوي بل تور په اړه به د راتلونکي دوشنبې په ورځ پرېکړه کیږي او نوموړی به محکمې ته وړاندې کیږي. خو هغه ډاډ ورکړی چې راتلونکې محکمه اسانه ده ځکه وړاندې تر ده هم د پی ټي ایم پر ځینو غړو د ته ورته تورونه لګول شوي دي. محکمې د سپیناوي لپاره دلایل نه دي وړاندې کړي. په افغانستان کې د ښې حکومتولۍ نشتوالی د دې لامل شوی چې 15 سلنه افغانان له برېښنا بې برخې پاتې شي. د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ وایي د دوی د څېړنو له مخې 15 سلنه خلک له برېښنا برخمن دي او پاتې نور ترې محروم پاتې دي. دوی وایي حکومت د برېښنا په برخه کې واضح تګلاره نه لري او زیاتوي 15 سلنه خلک په کلیو کې ژوند کوي خو حکومت یوازې 11 سلنه برېښنا اطرافو ته ورکړې. یاد بنسټ وایي په 2015 میلادي کال کې حکومت ژمنه کړې وه چې په ښاري سیمو کې به برېښنا 80 سلنه او کلیو ته به 50 سلنې ته رسوي خو دغه ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ په خپله تازه څېړنه کې چې د برېښنا سکتور په برخه کې ترسره کړې له رسنیو سره شریکه کړه. په دغه راپور کې راغلي چې 15 سلنه افغانان له دولتي برېښنا څخه برخمن دي او پاتې نور 15 سلنه ورته لاسرسی نه لري. د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ راپور کې راغلي چې د افغانستان حکومت د برېښنا په برخه کې یوه واضح تګلاره نه لري.
او زیاتوي چې په دې برخه کې د دوی کمه لیوالتیا د دې لامل شوې چې تر اوسه پورې یوه منظمه پالیسي رامنځته نشي. 65% شهروندان افغانستان بنابر نبود حکومتداری خوب در سکتور انرژی دسترسی به برق دولتی ندارند و این باعث شده که مشکلات اقتصادی و زیست محیطی را در افغانستان به بار بیارند. مسئولین له حکومت څخه غوښتنه کوي چې باید د برېښنا په برخه کې دوی جدي اقدام وکړي او یو کره میکانیزم رامنځته کړي. د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ په راپور کې راغلي چې حکومت د برېښنا د زیاتوالي لپاره په 2015 کال کې ژمنه کړې وه چې په ښاري سیمو کې به 80% او کلیو ته به یې 50% ته لوړه کړي، خو تر دې دمه په دغه برخه کې عملي اقدام نه دی شوی. حکومت افغانستان باید توجه جدی را به خاطر دسترسی مردم به برق دولتی که بر مردم از لحاظ اقتصادی عملی باشه توجه را باید در این قسمت بیشتر بسازه. حکومت افغانستان هدفی که در سال 2020 برای دسترسی مردم به برق تعیین کرده بود به این هدف بسیار کم رسیده، حتی نزدیک نشده به این هدف این که 56% مردم افغانستان به برق شبکه‌های دولتی وصل بشن هنوز در سطح حد اکثر 35% قرار داره. په دغه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کال 1.8 کیلوواټه برېښنا مصرف کیږي، په داسې حال کې چې افغانستان کې اوس مهال 2000 میګاواټه برېښنا ته جدي اړتیا لیدل کیږي. په کلیو کې د برېښنا نشتوالی د دې لامل شوی چې خلک له نورو سرچینو څخه کار واخلي او د هوا د ککړتیا سبب وګرځي. دوی وایي چې 15% افغانان په کلیو کې ژوند کوي، خو یوازې 11% دولتي برېښنا دوی ته ورکړل شوې. 11% کلیوالي سیمې یا کلیوال خلک یا دیهات برق لري یا برق ته لاسرسی لري، په داسې حال کې چې 15% افغانان په کلیو کې ژوند کوي، 11% نه بعد ټول خلک جامد مواد سوځوي چې هغه ډول ډول ستونزې را پیدا کوي، هغه مضر گازونه تولیدیږي او موږ هر ورځ شکایتونه وینیم. در روستاها مردم مجبور هستند که منابع را پیدا بکنن، مثلا استفاده از جنگلات که باعث میشه که جنگلات در روستاها به شدت کاهش پیدا بکنه و مشکلات جدی زیست محیطی را در افغانستان به بار بیاره. د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ په داسې حال کې د برېښنا په برخه کې خپل راپور له رسنیو سره شریکوي چې د پلازمینې کابل په ګډون په اکثره ولایتونو کې خلک د برېښنا له کمښت سره مخ دي. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د خالصو تریاکو تولید زیات شوی دی. د سپینې ماڼۍ د نشه یي توکو د کنټرول د ملي تګلارې ادارې په افغانستان کې د تریاکو د تولید په اړه خپله کلنۍ ارزونه اعلان کړه. په دې ارزونه کې راغلي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله کمه شوې، خو د خالصو تریاکو تولید لا هم زیات دی. یاده اداره وایي په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د کوکنارو کښت 28% کم شوی دی. په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 5550 ټنه خالص تریاک تولید شوي ول، خو په 2019 میلادي کال کې دغه کچه 6200 ټنه اټکل شوې ده. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای وایي د امریکا متحده ایالاتونو له بندیزونو سره بیا هم دا هیواد قوي هوایي ځواک لري. نوموړی وایي ایران چاته ګواښ نه کوي بلکې د ګواښ مخه نیسي او د خپل هیواد امنیت ټینګوي. خامنه‌ای همداراز ویلي چې یو وخت یې هوایي ځواکونو د الوتکو یوه پرزه نشوه رغولی، خو اوس الوتکې جوړوي. هغه پر ایران د امریکا متحده ایالاتونو بندیزونو ته هم په اشارې ویلي بندیزونه جرم دی، خو په یو فرصت هم بدلیدای شي. خامنه‌ای داسې مهال دغه څرګندونې کړي چې د واشنګټن او تهران ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ترینګلې شوې دي. او وروستی خبر دا چې په تایلند کې یو سرتیري په ډزو 10 کسان وژلي او ګڼ نورې
په یو ستر پلورنځي کې یرغمل نیولي دي. پولیس وایي تایلنډي رسنۍ وایي دغه سرتیري په خلکو د ډزو ویډیو په ژوندۍ بڼه په خواله رسنیو خپروله. دا پیښه تایلند د شمال ختیځ په کورات ښار کې شوې او تر اوسه یې انګیزه نه ده معلومه. پولیس وایي پیښه کې څو کسان ټپي شوي هم دي. خبري ټولګه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم. د خدای په امان.